دا هم باید ووایم چې یو وخت یې زه دې ته وهڅېدم چې د استاد علامه رشاد ژوند، فکر او اندونو باندې یو څه ولیکم. ځکه تر هغې مخکې زموږ دوو ملګرو په نورو مشرانو باندې کتابونه لیکلي وو. نو یو پکې استاد اسماعیل یون او بلم ازمون صاحب و، ډاکټر صاحب ازمون. نو هغو کتابونو زه وهڅولم چې زه د استاد رشاد پر ژوند او اثر یوه لیکنه وکړم. خو دغه لیکنه کرار اوږدېدله. بیا مې هغه کتابونه چې ازمون صاحب او هین صاحب دوی لیکلي وو او نورو لیکوالو، هغه مې ولوستل، ځینې ترجمې مې ولوستلې په دې برخه کې. نو کتاب پراخېدو. نو یو وخت مې همدغو ملګرو سره مشوره وکړه. دوی وویل چې ښه اقدام دې کړی، خو دا ډېره خواري غواړي. بله څنګه، خو د دوی لارښوونې وې. بیا غضنفر صاحب سره مې دا خبره وکړه. رښتیا تر هغه مخکې د استاد رفیع سره غږېدلی. بیا مې هغه ته ویلي چې که دا راته ولولي څه شیان چې مې لیکلي دي تر اوسه. نو استاد یو سفر درلود، له سفر نه چې بېرته راغلم ته یې لولم. غضنفر صاحب ته مې وویل د دواړو د کور ودانې دغه شیان یې ولوستل، هغوی خپلې لارښوونې وکړې. بیا استاد بریالي باچاوډي سره مې خبرې وکړې، هغه هم ځینې لارښوونې راته وکړې. نو یو وخت متوجه شوم چې دا کتاب رښتیا هم پراخېږي او ډېر نور کار غواړي. نو ولې منظم کار ورته ونه کړم او معلومات راغونډ نه کړم. خو دا چې استاد ډېر رسنیو سره نه حاضرېده، خبرې وکړي، ډېر دې سره یې لیوالتیا نه وه چې د ځان په اړه وغږېږي. نو د استاد په اړه ډېر کم معلومات خپاره شوي وو. نو ما بیا هغه کتابونه لوستل چې ځای نیم به په یوه لیکنه کې د استاد نوم راغلی. نو بیا به مې هغه پېښه راواخیستله او ومې لیکله. نو چې کله د کتابي شکل دغه باندې مې فکر وکړ، نو داسې یوه ایډیا راته راغله چې استاد داسې یو کتاب ولیکم چې یو وخت یې که چا وس پیدا کړو د استاد د ژوند مستند ولیکي او یا د استاد په اړه یو فلم ولیکي. نو دغسې یو شی باید وي. زه باید هغه شیان ولیکم چې ژوندي حالتونه پکې ترسیم شي، هغه حالتونه ژوندي وي او د چا سترګو کې پاتې شي. نو په هماغو شپو ورځو کې مې د داستان په اړه مطالعې کولې چې داستان باید څنګه ولیکل شي، کرکټرونه باید څنګه انځور شي، یو ژوند باید څنګه وځلول شي په یو داستان کې. نو دغه فکر سره همدې نتیجې ته ورسېدم چې زه کوم شی په استاد باندې لیکم نو دغه خوبي باید ولري او تر دې نورو کتابونو یو څه توپیر ولري. نو کرار لګیا وم او کتاب یو حد ته ورسېده چې زړه مې پسېده چې دا چاپ کړم. نو دا برخه د کتاب ختم شوه. دا چې ختمه شوه نو د شننې وار پاتې شو، تحقیقي اړخ یې بیخي. نو دې ته ضرورت و چې د استاد نه مرسته وغواړم. خو البته دا باید ووایم چې زه چې هره جمعه تلم یا دوشنبې تلم نو استاد ډېرې پوښتنې کولې، اخوا دېخوا. استاد هم یو څه شکي شوی و، خو څه یې نه ویل چې ولې دا پوښتنې کوي. نو جرأت مې نه کوم چې
استاد 2-3 ځلې چې ما ورته ویلي وو بیا غږیږو بدره ځان په اړه یې څه نه ویل چې ما داسې کړي اصلا دې خبرو ته اهمیت نه ورکوم خو چې یو انسان یم دنیا ته راغلی یم یو مکلفیت لرم دا ترسره کوم او بېرته ځم نو دې ته څه ضرورت دی چې وی وایي او په هغه خلک بحث وکړي نو غوره مې دا وګڼله چې کوکو رشاد سره مشوره وکړم چې ما خو داسې یو شی لیکلی دی که ته استاد سره کرار شریک او د استاد د ځینو کتابونو په اړه چې ما کوم معلومات ورکړي دي دا یو څه نیمګړي دي که ته دا معلومات راټولولی شې او که نه چې کرار دغه استاد ته دا شی ولولي نو استاد بیا خپله راته وایي چې دا ځای داسې دا ځای داسې خو کوکو راته وویلې چې زه خو ډېره مرسته در سره نشم کولی خو ځینې منابع دي دا به در سره شریکې کړم او د هغوی له مخې ته د استاد د کتابونو ډېرو کمو کتابونو په اړه معلومات به ترلاسه کوي خو نور چې کله راځي د استاد دغه کتابخانه ځینې هغه کتابونه چې ته معلومات غواړي 10 کتابه یا 15 کتابه راته ووایه زه به هغه دلته کېږدم او ته به خپل معلومات بشپړوې کورې ودان دا مرسته یې راسره وکړه او بې له دې چې استاد پوه شي نو دغه معلوماتي او تحقیقي اړخ مې د استاد د کتابونو او محتوا په اړه بشپړ کړ دا چې بشپړ شول نو کوکو ته مې وویل چې کوکو اوس نو دا زما د کتاب یوه برخه یو چل ورته را جوړ کړه استاد ته ووایه خو دا مه وایه چې دا بدر لیکلی نو هغې چې ورسره دا خبرې شریکې کړې او بیا یوه برخه ورسره کتاب شریکوم بله ورځ یې کوکو ته ویلې ته خو نه وایه چې دا د چا کار دی خو زه اشنا یم د دې کتاب لیکوال سره لفظونو سره خبرو سره او دلته تصویر راته ښکاري نو کوکو ورته ویل چې څوک دی چې بدر دی نو کوکو ویل زه حیران پاتې شوم چې استاد څه وایي څنګه پوه شوی دی وایي بله ورځ مې ترې پوښتنه وکړه چې هغه څنګه پوه شي په دې باندې وایي ما ته یې وویل چې بدر چې راځي څنګه چپه کېږي ځینې هغه لفظونه دي دلته او هغه څوک چې بدر په درنښت یادوي هغه کلمات هم دلته پکې ګورم نو ځکه د بدر اوس ووایه چې د بدر دی او که نه ما وایي چې هو بیا یې پوښتنه وکړه چې نو ولې سر کې دې نه یو دغه داسې په غلا دا متن راته لوستو نو بدر ته ووایه چې ما د یو اورېدونکي په توګه دا کتاب اورېدلی دی زحمت دې د قدر وړ دی لږه خواري نور هم پرې وکړه ځینې لارښوونې یې کړې کوکو هغه لارښوونې یې کړې وي او هغه یې ماته راکړې خو دا یې ویلي چې ما نه دې زما په اړه پوښتنې نه کړې که نه زه به د نورو په اړه هر څه ورته ووایم خو د ځان په اړه څه نه شم ویلی زه دغسې یم نو بیا هماغه چې د کتاب په اړه نسبتا ډاډه شوم بیا کرار دا جرأت مې پیدا کړ چې استاد سره د کتاب په اړه وغږېږم نو هغه چې مې مطرح کړو بیا یې راته وویل چې بله تا خو یوه بله ژمنه کړې وه چې زما د مرکو کتاب چاپوي نو رښتیا په دغه ورځ ما 2 ټوکه هغه کتابونه مطبعې نه اخیستي هغه مې هم راوړي سره په دې نورو خبرو کې مې دا خبره هېره وه نو ما ویل استاد هغه کار هم کړی دی خو بل سبا بشپړ چاپېږي په مطبعې بیروبار دی
وایي ښه نو دا کافي نسخې مې ورته چې راوایستې زما جیب ډېر غټ یو غټ واسکټ مې و هغه کتاب وړوکی و نسبتا استاد دومره خوشحاله و هغه کتاب ته نو چې د استاد دا خوشحالي مې ولیده د کتاب خپل کتاب بحث مې پرېښود راوتلو کې وایي تا د خپل کتاب بحث ولې پرېښود ما ستا خوشحالي راته مهمه وه چې د بل کتاب خوشحاله وایي و زه نه پوهېږم چې هغه زما د سیمو تاریخي جغرافیه کتاب به کله چاپېږي نو دا چې تا چاپ کړي دي زما له مرکو نه دا ډېر لوی کار دی په همدې خاطره کې بله خاطره هم درته ووایم چې بیا بېرته دغې خاطرې ته راګرځم چې استاد نه چاته ویلي چې زما مقاله واخله نشر کړه نه استاد چاته ویلي چې زما کتاب واخله او چاپ یې کړه نو که څوک راتلل مقالې غوښتلي یا کتاب د چاپ لپاره غوښتو استاد په ډېر احتیاط به یو کتاب ورته ورکړه دې کار یو علت هم درلود ځینو افغانانو که هغه لیکوال یا لیکوال نه و نو د استاد نه به یې کتاب واخیسته هغه کتاب به هم پسې لاړو چاپ به هم نه شو او بیا رابطه به هم نه وه نو استاد په دې خواشینه یو دوه کتابونه سره داسې شوي وو نو استاد بیا ډېره علاقه ځکه نه ښوده چې ګوندې مقاله مې واخلي چاپ یې نه کړي همدغسې ورکه شي مقاله کتاب واخلي رانه بیا کتاب چاپ نه شي دویمه کاپي یې مې راسره نه وي نو بیا به څه کوم نو اوس بېرته اصلي خاطرې ته ګرځم چې استاد راته ووایي چې دغه دی حقوق راته په دمه دغه شیان لوستلي دي حافظه کې مې دي کتاب دې له خیره څه وخت چاپوي دا خبره نه وه او دومره لویه خبره وه راته چې هېڅ حاجه نه هغه په خوب نه وړلم چې استاد کتاب ته یې کړی چې څه وخت چاپوي خو معنا یې دغه شی نو ما فکر وکړ چې زحمت مې دومره بد نه دی نو ډېر خوشحاله وم